خو چې کله الله فیصله وکړه چې د فلان کې نه سا وباسه، نو چې کومه ځمکه کې ته ناست او خدای پاک فیصله وکړي په عرش باندې، هغه ټیم به تاله د مرګ فرشته راورسي، سا به نه وباسي. حضرت اسرائیل علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام یو ځل تپوس وکړ، هغه له خدای دومره طاقت ورکړی دی چې اسرائیل علیه السلام نه پیغمبر صاحب تپوس کوي، وایي ته دوه درېو نه په یو وخت سا څنګه وباسي، لکه اکسیډنټ وشي یو وخت کې درېو څلور پکې مړه شي. وایي ما له الله دومره طاقت راکړی دی که زه بره په اووم اسمان کې ناست یم، په اووم اسمان کې، او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټولې دنیا د جاندار مخلوق ته ور مخامخ کړم، انسان ته، حیوان ته، ماشي ته، میږي ته، کبانو ته، نو په یو سیکنډ کې د دې ټولو نه په دې دوه ګوتو د سا راښکې شو. دومره طاقت خدای ورکړی دی. لیکن وی تا ته پته لګي چې د پلانکي نه به کله سا وباسي، پلانکي نه، وی نه دا علم ماته نشته، دا یو الله سره د مرګ فرشته طاقت یې څومره زیات دی، لیکن دا علم هغه سره هم نشته. وی چې کله الله د یو انسان د مرګ اراده وکړي، نو ماته ووایي چې لاړ شه فلانکي سړی به فلانکي ځای کې ناست دي، ورشه او فلانکي ټیم کې به ترې سا وباسي. وایي چې هغه ځای له ورسم نغد چې هغه راته همغه ځای کې ناست دي، بس ساتې والم او خدای پاک له یوس. نو مرګ ورونو یقیني شته، مسلمان هم مني او کافر هم مني، نیک عمل هم مني او بد عمل هم مني، خو د مرګ دپاره تیاری پکار دی، دا یقین جوړول پکار دی چې د مرګ نه پس به زما د رب العالمین سره ملاقات کېږي، د خدای سره په یو لوی میدان به مې ملاقات کېږي. نه خو هلته زه د خدای نه تښتېدی شم، نه خدای له رشوت ورکولی شم، او نه خدای زما رشوت ته محتاج دی، او نه د خدای نه زه پټېدی شم، او نه په طاقت د خدای نه ځان خلاصولی شم. په دغه ورځ چې د ما د الله سره ملاقات وشي، د دریو خبرو به خدای پاک ما نه تپوس کوي، هر مسلمان. یو به د عمر تپوس کوي چې بنده عمر مې درک، تا د عمر په څه کې تېر کړ، زما په رضا کې او د که شیطان په رضا کې. دویم به د مال خدای تپوس کوي چې مال مې درک، او دې ګټه څنګه او خرچ دې څنګه. او دریم به د علم او د پوهې خبره کوي چې ما پوهې او علم درکړه، تا د هغې مطابق څنګه عمل وکړو. لکه دا علمدار چا شته چې مونځ فرض دی، آیا مونځ دې وکړو که دې ونه کړو. دا علمدار چا شته چې زکات فرض دی، آیا زکات دې ورکړو که دې ورنه کړو. دا درې خبرې به هر انسان نه خدای پاک د قیامت پر ورځ په لومبي ځل باندې به دا درې خبرې خدای تپوس کوي. نو که چا دې دریو خبرو ته ځان تیار که خدا کامیاب، او که چا ځان دې ته تیار نه که دا نقصانی دی، دا ناکام دی. نورونو د قیامت دقه لوی میدان دی، قسم په خدای ګورئ بغیر د نیکۍ نه د یو څیز هم نه پکارېږي، یو څیز بې نیکۍ نه پکارېږي. دغه ورځ ته ځان تیارول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په میدان کې به یو سړی خدای پاک را مخکې کړي، او داسې ورځ ده چې یو رب العالمین به آواز به وکړي چې لمن الملک اليوم، این ملوک الارض، د ځمکې هغه واړه بادشاهان څه شو؟ نن بادشاهي د چا ده؟ بادشاهي هغه ورځ کې ده الله ده، لله الواحد القهار، د یو زورور خدای بادشاهي ده. د دنیا دا ټول بادشاهان، دا مالداران او دا نیکان او دا بدان ټول به سرټیټه د خدای په دربار کې ولاړ، دا هغه خلک عبادت کوي. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، عیسی تا نه تپوس کوم، تا دې خلکو ته ویلي دي چې زما د مور عبادت وکړې، دا تا ویلي دي ورته؟ وایي چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وشي، نو عیسی علیه السلام باندې به دومره یره راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. اخر د الله تپوس دی، او وایي به چې ما قلت لهم الا ما امرتني دي، خدایا ما چې څه ویلي دي هغه تا ته پته ده، ما خو دا نه دي ویلي، ما خو یې د یو خدای عبادت وکړو. جواب هم ورسره شته او ورته پته ده چې زه به ټیک جواب ورکوم، لیکن د خدای د هغه بیانات دومره زور دی چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي. دا د خدای دربار، او بیا چې حساب کتاب در سره کوي رونو، الله به خپله موجودي، جبریل علیه السلام به ولاړي. ولې څوک سوال ونکړي چې خدایه ستا هدایت مونږ نه دی راوړی. اسرائیل علیه السلام به ولاړي، چې څوک دا ونه وایي چې ما نه بیټې مساوف کړه، چې کم کرام الکاتبین چې ستا نیکۍ به دی لیکي هغه میدان کې ولاړي، چې څوک په هغې اعتراض ونه کړي. هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړي، آدم علیه السلام به ټول اولاد ته ولاړي، پیغمبران به رپېږي. یو سړي سره چې الله پاک حساب کتاب کوي، نو خدای پاک به د هغه هغه نیکۍ او بدۍ راولي، نو وبهتلي، نو د دې سړي به یوه نیکي کمه شي، صرف او صرف یو نیکي به یې کمه شي. نو هلته کې خو چې معمولي نیکي دې هم کمه شي، ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. وړه ګناه ده به هم درته حاضره کړي، او که غټه ده به هم درته حاضره کړي، که نیکي ده او که بدي ده. الله به ورته وایي چې بنده یو نیکي دې کمل سیل کړې، نو دې به څه نه شي، خدای پاکه بس ته اختیار دی، وایي جهنم ته ده، د محشر د میدان نه به د جهنم ګیر چاپېره توبه دا به را نږدې کړي میدان ته، او دا به داسې بړقېږي چې چور به کوي، دی به روان شي.
چې روان شي الله ورته بیا آواز وکړي فرشتو چې دی راولې دی خو وایي یوه نیکي دې کمه ده بنده لږ ښه در سره کوم ښېګړه در سره کوم زه چا نه غواړم که څوک یې درکوي او چا نه یې غوښتی شي نو به ډېره ښه ده بس تا نه غواړم نو دې به ډېر زیات خوشحاله شي چې شکر دی خدای چې مهلت ترې راکړه دا خو یو راکوټې غوندې کوټینۍ نیکي ده اوس به ورشم پلار نه به وغواړم رور نه به وغواړم مور نه به وغواړم ښځې ته به وویم یار دوست ته به وویم ډېر ما دا یو نیکي دومره ده لکه د ماشي د خپې عمره شی دی معمولي شی یو ځل چې د الف زر او لس پرې ګټئ دومره معمولي نیکي خوشحاله به شي ځي به محشر دی میدان کې به ګرځي مور به را لاندې کړي مورې تاله راغلی یم څه یې بچې وایي مورې تا ته پته ونه لګېده چې اعلان وشو زما یو نیکي کمه ده اوس جهنم اعلان را باندې شو اوس خدای مهلت راکړه نو که ته مهرباني کولی شي او ما یو نیکي را کولی شي زه پې خدای را جهنم نه به ما پې بچ کوي او که دې را نه کړه دغه اور ته غورځېږم دا مور به ورته چې بچې خدای د جهنم نه بچ کړم وایي نه مورې نیکي په کار ده وایي نه بچې د نیکۍ کار دلته نشته د دنیا نه د نیکۍ قصه نشته یا مورې جهنم ته مې غورځوي وایي خدای دې بچ کړه نو خو تا له نیکي زه درکړم اوس ما سره حساب کتاب وشو زما کمه شي بیا به څه کوم دنیا کې چې دا مور وایي خدای د بچي دا بیماري په ما کې خدای دې ته جوړ کړه او په ما کې دا دې مور ته لیدي ایو زوی وی نه جوړو که نه مور به وایي مورې بچی خدای دې دا زوی مې جوړ کړي دا بیماري په ما کې خو خدای دې ته جوړ کړي اسرائیل علیه السلام یې مور له راغی وایي څه کې وایي ستا د نه وباسم که نه هغه د بچي بیماري خو تا مرګ غوښتی دی نه وایي روغ او رنځور پېژنې او که ناسې منډې ترله جوړې کړي داسې چغې پکې دي او چې کله سووینې که نه نو بیا بچې غورځوي ځان بچ کوي هر سړی د مرګ وخت کې ځان بچ کوي بیا بل کندې ته غورځوي خو چې زه بچ شم نو مور به ورته وایي چې بچې تارې خدای بچ کړي نیکي نه درکوم دې به ورته هغه د دنیا قصې چې ته زما هغه مور وې او تا ما سره ښېګړی زما مورې ما سره بس بچې وي دنیا سره پاتې ده د نیکو سودا پکې نه پلار له به ورکړي بابا یو نیکي راکړي پلار به موله ورکړي یا بابا ته زما هغه پلار نه ما له چې دې ګټلی وي بس ګټې مټې پرېږده تا له کوز د نیکي درکړمه ته به پرې بچ او که زما کمه شه زه به څه کوم ښځې له به ولاړ شي یار دوست له بچو له به لاړ شي دا بچي چې دا ته وله ارام یې اوس ګټې دا ځان دې وله آخرت برباد کړه او بچو له ګټې هغه به یې موله ورنې ټول قوم او رشته دارانو باندې به وګرځي اخر کې به غریب داسې تر ټیټه روان شي که روان شي یو سړی به ولاړ میدان سړی ولاړ دی ده ته به اواز وکړي لکه ولې خفې داسې نیغ نیغ به ورته وګوري ته ولې ما پېژنې وایي نه په ما یې د اواز وجه وایي نه که څه ما ته حاجت او ضرورت وي دی به ته غلې غوندې روان شي مړه وي منه مور په کار نه شوه پلار په کار نه شو رونه تربوران ښځه یار دوست هغې نه یو نیکي وغوښته په کار نه شوه ته به مې څه په کار راشي دا سړی به ورته وایي وایي ګوره هېڅوک به دې نه په کار شوی خو که په ما دې کار کېږي نو ګورې زه دې په کارېږم دی به ورته بیا ورنږدې شي وایي ته ما پېژنې وایي نه وایي زه دې هم نه پېژنم نو ته ستا بس وایي ګوره بس هېڅوک دې په کار نه شو خو که په ما دې کار کېږي په کارېږم وایه شابه دی وایي راشه ورته ووایه یاره یو نیکي مې کمه ده خدای پاک راله مهلت راکړه وګرځېدم خو چا م را نه کړه وایي څونه نیکۍ دې کوي یوه وایي مړه دا خو اسانه زه بیا درله درکړم دی به داسې چې خدای پاکه بل چا نه راکوله نور څوک نه راکوي یو دی راکوي بیا به ته واد وایي دوالي پیسې درکوت که نه وایي تیس څنګه راکوي دا سړی به ورته وایي چې زما د ایمان نه پس په ویړه دنیا کې دغه یوه نیکي ده اسم نشته یو نیکي مې چې ته بس په عملنامه کې راغلې ده نور مې ټول عمر په ایمان کې بدعملي کړې ده اسم نشته زما پیسې هم کار نه کېږي دوزخ ته روان یم زه ستا کار خو به پې وشي که چې خدای ته کله ور مخامخ شي الله ته اوس هر څه معلوم دي خو خدای پاک د دې نیکۍ دا زور ښایي الله به یې تپوس وکړي بده څه چل دی وکړي پیدا مې کړه خدا چې هم خوشحالي سور کې وایي چې دوزخ نه خلاص شو چا درکړه ای پلانکي سړي راکړي تاسو حاضر کړئ دا سړی چې هغه راولي تا ولې نیکي ورکړه وایي ولې دې ورکوله وایي خدای پاکه زما مسلمان رور وایي دې مسلمان رور له خو نور چا نه ورکوله ته ولې ورکړې وایي الله تا ته پته چې زما د ایمان نه پس یوه نیکي ده هم چېرته په تېر کې کړې ده غلطي رانه چېرته شوې وي نو هر څه چې دي نو بدعملي ده یو ایمان مې دی نو خدای زما پیسې هم کار نه کېږي نو پرې دا غریب خو به د جهنم نه بچ شي که نه وی رب العالمین به هغې سړي ته ووایي چې ستا خو یوه نیکي کمه ده هغه پوره شوه ته خو زه جنت او دی بل ته به وایي چې ښه اوس دنیا کې خو موږ وایو چې لکه زه خوار ګرځم دا بل راته موړ ولې ګرځي تاسې ده که نه ده ستاسو کلي کې دا شی شته زمونږ کلي کې خو دا لوبه شته چې دا یو لږ موړ هلکه ښه دې سپینه جامه کې ګرځي دې پکې لږ موړ ګرځي او دې لږ یو فوټې د کورکي خاوند دی او زه داسې ګرځم یو بل تسکیمونه جوړ بنیتي دومره زور دی په مسلمان کې نن چې د هغې مثال په ټوله دنیا کې نشته یو ته بنېته رور ته بنېته پلار زوی ته بنېته زوی پلار ته بنېته ښځه خاوند ته بنېته او خاوند ښځې ته بنېته دا د بنېتۍ زور یو بل سره بغض او حسد او چې قرباني دې وکړه اوس د قربانۍ مثال ته مو وګوره وایي ښه خدایه وایي ښه بنده تا نیکي دله ورکړه ولې دی وایي د ما پې خدای کار نه کوي جهنم ته روان یم پرې دا مسلمان رور دی د کار خو به پې وشي که دا رونو د صحابو صفت ویؤثرون علی انفسهم
ولو کان بهم خصاصه ځان به د لوږې وجه او بل مسلمان سره به ښېګړه کوله. الله ذوالجلال به درته وایي چې ښه نو تا په ده رحم وکړه. وی او خدای ما پې رحم وکړه. نو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي الرحماء يرحمهم الرحمن. کم خلق چې په بل مسلمان رحم کوي رحمان خدای به په هغې رحم کوي. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. ای مسلمانانو د ځمکې په مخلوق تاسو رحم وکئ، اسمان والا خدای به تاسو باندې رحم وکړي. وی خطا په ده رحم وکوي او نو وی ستا نه زما رحم زیات دی، زه د دې ټولو ګناهونو سره دا راته ټول بخم او نیغ په نیغ به جنت ته ځه. د خدای کمال کرم شو ده ایثار او قرباني چې دې په دنیا کې وکړه. مسلمان سره دې ښېګړه وکړه، دنیا دې هم ښه شو آخرت دې هم ښه شو. او که دنیا کې دې هم بغض حسد د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان پیو شو، د نبي علیه السلام د امت سړی د دوزخ اعلان پیو شو، جهنم ته بول چې روان شي. آدم علیه السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړي او د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به چولي. هغه به پیغمبر علیه السلام ته آواز وکړي. نبي علیه السلام ته به د قیامت پر ورځ باندې په احمد آواز کېږي، یا احمد. پیغمبر علیه السلام ګور شي سوی وی ستا یو امتي روان کړی جهنم، که څه ښېګړه ورسره کولی شي. پیغمبر علیه السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی؟ وی دا جي فلانکې د فلانکي زوی د فلانکي کلي. یاره لږ یې راوګرځوئ، دا خو یو نیکي ما سره ده. حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي، ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي او ګناه ډېره درانه ده، جهنم ته روان. وی راویې ګرځوئ، فرشتې به یې نه راګرځوي. نبي علیه السلام به بیا ول آواز ورکړي چې فرشتو راوګرځوئ دا سړی، د یو نیکي ما سره پرته ده. فرشتې به بیا نه راګرځوي. بیا به پسې پیغمبر علیه السلام ور روان شي، فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب سره دوباره کړي، یو نیکي ما سره ده. فرشتې به ورته ویل ستا قرآن کې نه دي راغلي چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. چې جهنم باندې کومې فرشتې مقرر دي هغه ډېر سخت دله دي او چې څه د خدای را طرف نه حکم کېږي هغه مني، په چاړه نه نرمېږي. او چې څه ورته الله وایي هغه کوي. نو موږ ته خدای چې څه ویل دي موږ هغه کوو، موږ نه راګرځو. نو پیغمبر علیه السلام بیا الله ته زاري وکړي چې خدای پاکه دا بنده دې فرشتو ته ووایه چې راویې ګرځوي، یو نیکي ما سره ده، راوبې ګرځوي. چې کله یې راواپس کړي نبی علیه السلام به هغه سړي ته وایي چې ستا یو رکوټې غوندې نیکي ده ما سره، د دې خپل لستوڼي نه به پیغمبر علیه السلام یو دوه ګوتې کاغذ راوداسي. وایي دا وړه نیکي دې پاتې ده، هله چې بیا د سړي حساب کتاب شي دی به وایي چې دا رکوټې نیکي دا څه شی زما خو دومره ګناهونه دي چې هغه ځمکه باندې تله پرته ده، دا پوټې نیکي څه شی دی؟ خو پیغمبر علیه السلام به پېژني هم نه دا سړی چې دا څوک دی. نبي علیه السلام به ورته وایي ګوره داسې وکړه وړه نیکي ده، ته دوباره حساب کتاب وکړه، خدای نه سوال کوو چې خدای دې بچ کړي. دې غریب به هم لږ تمه کې شي، الله ته به وایي چې خدایه د دې بنده یو وړه نیکي ما سره ده، الله دا وله دوباره وتل چې تله بیا ګناهونه او نیکۍ په تله کې واچي. هغه وړه نیکي به راوالي دوه ګوتې کاغذ، هغه به وله په نیکو کې واچي، نیکۍ به درنې شي او ګناه به سپکه شي. مخکې پې د جهنم اواز شوی اوس به پې اواز وشي سړی جنت ته روان کړي. دې به رامنډه کړي او د پیغمبر علیه السلام په دې خپو به پرېوځي، لاسونه به خپلوي چې ته څوک یې؟ ما ونه پېژنې، ما سره دې ښېګړه وکړه. او دا ورکوټې پرچه څه شی چې پکې دې ورغورځوله؟ نبي اسلام ورته ستا پیغمبر یم چې تا په ما نالیدلي ایمان راوړی دی. او دا رکوټې کاغذ هغه درود شریف و چې تا په ما وې ما د له 13 ورځې له جمع ساتلي. د درود شریف دا برکت دی. اوس هم د ربیع الاول میاشت 12 وفات میاشت او صاحب څوک پکې چراغانون نه څوک څوک خیراتونه په خپل ځای ښه دي، خو لږ په پیغمبر علیه السلام درود د زور ورکړي. ووایه ټول یو ځل درود شریف. اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. درود شریف کې ډېر برکت. د دلیل الخیرات د صاحب چې چا درود شریف کتاب لیکلی دی وایي په لاره روانو وایي تږی شوم، وایي یو کوي دی هغه کوي له ورغلم، وایي چې مې وکتل په کوي بورقه نشته او اوبه ډېرې لاندې دي ویښ لتلي دي، نه بورقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چا نه بورقه وغواړه، نه پکې پوړی شته چې د کوز شم او صبر وباسم. یو ماشومه جینۍ راوي ما ته چې کاکا ولې؟ وایي ما ورته چې یاره تږی یم ډېر زیات او په دې کوي باندې بورقه نشته او ډېر تږی یم اوبه نشته خوا کې. وایي هغه ماشومه جینۍ راغله، وایي ما ته چې دا خو اسانه خبره که اوبه در راوباسم. وایي یو څه ټکي چوف کړل په کوي باندې، وایي د کوي اوبه سر نه راغلې. وایي ما ته اسکه بابا اوبه، وایي په لپه مې ته اوبه راواغېستې او مې څښلې. وایي چې موړ شوې بچو، وایي بیا یې ټکي چوف کړل اوبه بیا ویښله لاړه. وایي هغه ماشومه مې کلکه راونیوله چې دا پیری ده او که د انسان دی. ماشوم مې ته څوک چې د پیری وایي چې نه د خو انسان یم. مې چې دا څه چل دی وکړه چې چوپ دې وکړه اوبه سر نه راغلې چې بیا چوپ وکړه اوبه ویښله لاړه. دا چل به راته ښه پرېږدم دی نه. اوس رکوټې نابالغه ماشومه ده،
ما ته چې دا خو یو شی مې زده کړی دی چې زه څه کار کول غواړم هغه ټکې ویم هر څه مې کېږي او به نی ووایم او به خدای را پیدا کړي او به ویښ کړي چوپ نارې کوم به خدای سر له راوړي او به ښکته به وتلل غواړم چوپ نارې کوم ښه وایي ما چې شابه دا ټکې ما ته ښایي وایي ما ته چې دا خو زه په پیغمبر درود شریف وایم یو درود په نبي علیه السلام وایم د هغې دا برکت دی چې څه د خدای نه غواړم هغه سره له خدای پاک راکړي درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیه السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد ای خدایه په پیغمبر علیه السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیه السلام دومره رحمتونه دي که ته د خدای نه سوال نه کوې نو خدای پې رحمت نازلوي خو زموږ علما د هغې مثال ورکوي وایي لکه بیټري یو سړی راوالي او دیوال ته یې ووهي نو دیوال ته د بیټرۍ فایده نه رسېږي رڼا خو پې پرېوته خو هغه فایده تا ته هغه رڼا واپس تا په دې مخ راغورځېږي تا ته لاره رڼا کېږي دیوال ته یې فایده نشته دقه رنګې که ته د پیغمبر علیه السلام دپاره درود وایې نو فایده پیغمبر علیه السلام ته نه ده فایده چا ته شوه هغه ټوله تا ته ده نو دا میاشت د ربیع الاول ده تاسو چې باره وفات ورته وایئ کوشش کوئ چې خیرات وکړئ او ثواب نبي علیه السلام ته وبخئ نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیه السلام ته وبخئ درود شریف په نبي علیه السلام ډېر زیات وایئ دې کې هم ډېره زیاته فایده ده او دا حقیقت دی که د دواړو جهانو سردار دنیا ته نه وی راغلی قسم دې مونږ به ګوره د جهالت او د کفر په تیاره کې پراته دا د نبي علیه السلام برکت دی چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او خدای پاک نیک عمل او مسلماني خدای را کړې ده خدای دې همدا تر مرګ او تر جنته پورې نصیب وګرځوي بهر صورت دغه د قیامت میدان دی کله چې خدای پاک حساب کتاب شروع کوي دا به ډېر سخت وخت وي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي وایي د خدای پیغمبره مونږ به د قیامت په دا میدان خو به دومره خلک وي چې په خلک دی د آدم علیه السلام نه والا تر قیامته پورې خلک به مونږ اول مې د میزان د تلې خوا کې ګوره هلته او که د میزان د تلې خوا نو بیا مې د پولیس فرات په غاړه ګوره وایي صاحب دلته به ته څه کوې وایي د میزان د تلې خوا کې به دلته و ځکه ولاړ یم چې زما امت سره حساب کتاب کېږي چې زه ورته ودرېږم او د خپل امت د حساب کتاب او د خدای نه ولا سوال حدیث کې راځي چې کله خدای پاک نبي علیه السلام فرمایي وایي مونږ دنیا ته د ټولو خلکو نه وروستو راغلي لیکن جنت ته به مونږ د ټولو نه مخکې نور امتونه به هله داخلېږي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام امت جنت ته لاړ او وایي چې حساب کتاب هم د ټولو خلکو نه مونږ سره مخکې نو حدیث کې راځي چې کله خدای پاک حساب کتاب شروع کوي نو زمونږ د امت به ور مخکې دا ور مخکې نو نبي علیه السلام به ولاړ وي صحابه هم ولاړ وي نو د پیغمبر علیه السلام به دا یو شان چې پیغمبر علیه السلام ته به خدای پاک اواز وکړي چې حبیبه په خپله یو کس میدان ته راوباسه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم څه یې وکړم بیا به زه خپله شروع کوم خو لومبې کس ته راوباسه دا لومبې امتحان ګوره ډېر ګران کار که چا د سکول د امتحان ورکړي که نه د خولۍ د امتحان زباني نو چې کوم لومبې انټرویله ورننوت هغه امتحان ولا ټول زور په هغه وباسي لومبي پنځه شپږ ګران وروسته بیا هغوی هم ستړي شي نو بیا ورسره ګزاره کوي دا لومبۍ قصه ګران نبي علیه السلام فرمایي چې دې وخت یو ما سره ډېر بېفکر شي چې خدای څوک ور مخکې کړي او هسې نه خدای پاک سره حساب کتاب ته ښه خبره خو نه چې الله پاک ته کته ما ټول عمر تا د عبادت کړی دی او خدای راته یو ټکی و چې ها ما له د عبادت کړی دی او دا خو هله دې کو چې ما د ښکلې ستا ژوند در کړی سترګې غوږونه پوزه مې در کړی ده که دا مې نه وې در کړی شل وې ګوډ وې ړوند وې سوال به دې کو راوړه دې نعمت په مقابله کې دومره کاله عبادت نو څه به کوې د خدای د نعمت مقابله کې موږ هغه عبادتونه کولی نبي علیه السلام پخپله فرمایي خپله نبي علیه السلام فرمایي وایي لن ینجو احدا عمله وایي هېڅوک خپل عمل نشي بچ کولی صحابه ورته ولا انت یا رسول الله وایي تا خو چې هېڅوک نشي بچ کېدی په عمل نو ته هم نشي بچ کېدی وایي زه هم په خپل عمل نشم بچ کېدی ګوره نبي علیه السلام فرمایي الا ان یتغمدني الله منه برحمته وایي که خدای خپل رحمت په ما راووره هغه جدا خبره دا د پیغمبر علیه السلام شان خپل هغه عاجزي کوي بهر صورتونو لکه نبی اسلام فرمایي چې خدای څوک ورمخکې کړم او خدای ورسره حساب کتاب شروع کړو دی ناکام شو او زما لومبي امتي باندې په دې اتلس زره قامه کې اعلان وشي چې نبي اسلام پلان کې امتي جهنم ته خدای دا خو به ډېر لوی بېعزتي پیغمبر علیه السلام فرمایي ماله به جړا راشي دې وخت چې الله څوک او د نبي علیه السلام نخي طرف ته به حضرت ابوبکر صدیقي ګس طرف ته به حضرت عمر فاروقي دا دوه وزیران حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې چې د قبر نه پاسو نو ابوبکر او عمر به من ګس او خي طرف ته یو شان به د قبر نه هکذا نبعث یوم القیامه مشکات شریف کې حدیث دی یو دی به وایي پاسو دا دواړه وزیران به راسره ولاړ نبي علیه السلام ته بیا خدای پاک اواز وکړي چې یو کس راوباسه که نه شابه حساب کتاب شروع اوس د دنیا خلق پیغمبران هم په تماشه دي فرشتې هم په تماشه دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو خوا ګورم بل خوا ګورم نو خدایه څوک وروباسم نو حضرت ابوبکر صدیق به د مټه راونیسي ابوبکر صدیق به د مټه راونیسي او ورمخکې کوي چې ورمخکې شه چې تا سره حساب کتاب شروع شي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه به لاس راکاږي
دا خدای پیغمبر ما مور مخکې کوه، زه د خدای د حساب کتاب طاقت نشم لرلی. حالانکه د ابوبکر صدیق څومره لوی مقام دی، د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دنیا کې چې کومو خلکو ما سره احسان کړی دی وی د هغې بدله وله ما په دنیا کې خلاصه کړی دی، که چا را سره ښېګړه کړې ده. وی یو د ابوبکر احسان په ما د پاسه پروت دی، د هغې احسان بدل خدای د قیامت ورځ خلاصوي، د هغه بدل زه نشم خلاصوي، الله به یې ورخلاصوي. دومره د لوی مقام خاوند دی. په امت کې د پیغمبر علیه السلام نه لاندې لویه مرتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د مټه به یې راکاږي، دی به تلاس راکاږي، جاړي چې خدای پاکه یا د خدای پیغمبر بل څوک دا عمر ور مخکې که، علي صاحب ور مخکې که، عثمان، دا نور صحابه ور مخکې، خدای ته ما مه ور مخکې کوه. که زه ناکام شم زما عمل کم دی، خدای سره به څوک حساب کتاب کوي. اوس پیغمبر علیه السلام به هم جاړي، صحابه به هم جاړي، به یې راکاږي، دی به تلاس چې ما مه ور مخکې بل څوک ور مخکې که. په دې جګړه به چې د خدای را طرف نه به اعلان وشي چې د خدای ای حبیبه تا زه نه دروغجن کوم، دنیا کې هم رښتونی او دلته هم رښتونی. د دې ابوبکر متعلق تا دنیا کې اعلان کړی دی چې ابوبکر فی الجنه. دا پیغمبر علیه السلام د لسو صحابو نومونه اخیستي دي، د ده نوم تا په دنیا کې اخیستی دی چې ابوبکر به جنت کې. نو چې تا ووایې چې دی جنت کې دی، زه دوزخ ته لېږم، زه بغیر حساب او کتابه د جنت ته دې روان شم، اعلان به وکړي بې حسابه بې کتابه به روان شي، بې حسابه بې کتابه. مسلم شریف کې حدیث دی چې اویا زره کسان به بې حسابه بې کتابه خدای جنت ته بوځي، اویا زره. لکه به مې دا شک و چې اویا زره کسان خو ټیک ته چې ډېر دي خو مونږ پکې نه راځو، ځکه چې صحابه ډېر دي، صحابه یو لک نه زیات دي، نه اویا زره کې مونږ خو پکې نه راځو. نو یو بل حدیث به مسلم شریف کې هغې کې دا راځي چې دا اویا زره کسانو کې هر یو کس سره به اویا زره ملګري روان، هر یو کس سره اویا زره. لکه مې بیا هم شک یاره مې ټیک ده چې دا خو ډېر شو اوس، خو بیا پکې مونږ نه راځو، ځکه صحابه دي، تابعین دي، صالحین دي، اولیاء دي، صلحا دي، د دنیا مخلوق مخکې تېر شوی. ټیک ده چې اویا زره کې هر یو سره اویا زره، خو زمونږ نمبر خدای چې پکې رابشي که به را نه شي. یو بل حدیث مې پکې وموند هم په مسلم شریف کې، هغه دا چې دغه اویو زرو کې هر یو کس سره یو کس سره اویا زره، نو چې دا بوځي نو بیا به خدای درې لپې خپلې راوالي او بې حسابه بې کتابه به جنت ته وغورځوي. یاره مې چې د خدای لپه کې مرانه شو موږ به ډېر بېخونده وي. د خدای لپه خو زما د لپه خو نه ده چې شل غنم پکې راځي. د خدای په لپه کې درې لپې به خدای پاک دغسې والي او جنت ته به یې وغورځوي. خدای دې همدغه لپه کې راولي بې حسابه بې کتابه. قسم دی د خدای د رحم سره ګورې هېڅ شی سم نشته، د خدای ډېر زیات رحم دی، ډېر زیات رحم. خو څه ناسم هغه وي د بورې زویه نو څه خو بویه که نه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم، وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم، ما تاسو عذاب له خو نه پیدا کړی. دا خو اسانه خبره ده، یو مسلمان چې بل مسلمان وایي خدای پرې خفه کېږي نه خفه کېږي، نو چې بل مسلمان یې وایي نو پرې خفه کېږي، نو په خپله به یې څنګه وو. خو نو مونږ بې خونده یو، مونږ خدای ته ځان نه دي نږدې کړی. که مونږ لږم الله ته ځان نږدې که د خدای عظیم رحم دی. ګوره څومره خدای مونږ ګناهونه وکړو، خدای قات راولي، باران خدای نه کوي. خو چې لږ مسلمانان جومات کې ودرېږي یا الله باران وکړي نو په اساس په خدای باران کوي که نه کوي، که کوي نه کوي. موسمونه ته خدای یخ کې که نه کوي. لږ غوندې مونږ خدای ته ودرېږو، لږ غوندې الله ته ودرېدل پکار دي، لږ غوندې معمولي خدای راضي کول پکار دي. نور د خدای پاک رحمتونه داسې په مسلمان ورېږي لکه د باران غوندې په خدای ورېږي، په مسلمان ورېږي. نو دغه د قیامت ورځ درون هېڅ قسمه د خدای نه څه شی پټولی نه شي. یو سړی به راشي ځان کې بنده دا ګناه دې کړې دی به وایي نه خدای نه مې ده کړې، وایي دا کرام دا وایي دروغ وایي. ګوره دنیا کې خو دروغجن شته که نه، هلته به م وایي دا دروغ وایي ما دا ګناه نه ده کړې. الله پاک به وله ژبه بنده کړي. قرآن حکیم کې الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. الله فرمایي ژبه به وله بنده کړم، لاس او خپې به یې خبرې شروع. لاس به وایي دا ګناه په ما کړې، دا تولې کم په ما کړې، خپې به وایي د پلانکې ګناه له په ما تلې، خو څه کې لاس پې در باندې ګوی کوي. یو بل سړی به خدای ځان ته رانږدې کړي. حدیث کې راځي وي الله به لاس داسې کېږي رانږدې به کړي. الله به ورته وایي بنده اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب پلانکې ګناه پېژنې کړې ده که نه ده کړې. یو یو به ورته یادوي وایي خدای پاکه دا مې کړی، خو ټولې خو یې د خدای نه شي، خو دا واړه واړه ګناهونه به ورته خدای را یادوي، غټ به ورته نه یادوي. بیا به ورته وایي فلانکې ګناه دې کړې ده او خدای کړې، فلانکې دې کړې ده او خدای کړې نه. زړه کې وایي چې خدای دا واړه خو راته یادوي، خیر خو غټو ته دې خیال دی، ما خو پکې غټ غټ ګناهونه هم کړي، خدای هغې کړه دې پام کړې خو بس غر کېږم. یو یو ګناه به ورته خدای پاک را یادوي. الله به ورته اخره کې وایي چې بنده تا په سچه بیا وروسته توبه ایستل د ګناهونو. نو دا ګناهونه چې څومره مې درته یاد کړل دا ټول مې درله په نیکو بدل کړل. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دې به دې هلک یو ډاډه کړي که نه وایي خدایه او دې وایي چې هسې ګناه په نیکۍ بدلېږي، راشه هغه هم پکې اوس چې هم بدل شي که نه. وایي خدای بعضې ګناهونه خو ما کړي دي خو تا خو هغه راته را یاد نه کړی. خو نه مخکې خو وایي خدای هغې ته دې فکر نه شي. اوس یې ورته پته ولګېده چې روپۍ په پنځه بدلېږي،
فلس بدلیږي اوس مته خپله وایي انسان خو حیرتناک دی که خدای پاک هغه څه ډېر بعضې ګناهونه خو معاف کړي تا خو راته رایاد نه کړل ګوره د خدای کرم او رحم ته وګوره وایي بنده ماته معلوم دي درته مې ځکه یاد نه کړل چې ته به ویارېږې پریشانه به شي چې ګنې خدای مې جوړ نیسي هم هم درله په نیکو بدل کړي زنې بیا د خدای ډېر لوی کرم او احسان دی په مسلمان دپاره خو افسوس دا دی چې موږ مسلمان خدای یاد نه په ورځ کې 5 منځونه څه کوي موږ د دنیا لپاره موږ څومره محنت کوو سهار اوځي دوکاندار تر ماښامه پورې ماخوتنه پورې